ماشوم وم یو سهار د کلي جومات ته د سبق لپاره تلم. ګڼ خلک په مخه راغلل. یوه تربور مې اشاره راته وکړه. دی ملک و. نوم یې درلود. خلکو د عزت سړی باله. ملک څو وارې لاس راته وخوځوه. پوه نه شوم جومات ته لاړم. خو د همغه ورځې په مازدیګر کور ته راغی. غوسه او سپک یې کړم. بېادبه او نالایقه یې وګڼلم. ویل یې چې سترګې دې پټې وي، بس ته تاڼهدار دې ونه لید. ته باید تاڼهدار صاحب ته درېدلی وای، غبرګ لاسونه دې پر ټټر ورته ایښي وای، ملا دې کړوپه کړې وای، سلام دې اچولی وای. خو زما سترګې په رښتیا هم پټې وې. تاڼهدار مې نه و لیدلی. خوار بېوزله غریب انسان خو پرېږده، لوی خان یا ملک به هم عادي تاڼهدار ته لړزې اخیستی و. په لږ لویینه کې مې له یوه پیرنګي سره وپېژندل. دی زموږ ځمکو ته نږدې د یوه زراعتي تحقیقاتي فارم مشر و. زما له زراعت سره جوړه وه. غوښتل مې چې نوي مسلکي کرنه ترې زده کړم. کله کله به فارم ته ورتلم، نوې خبرې به یې راته کولې. یوه شپه مو میلمک د شپې تر ناوخته ناست وم، نیمه شپه له کوره ووت. ور یاده مې کړه چې یوازې د استوګنې تر ځایه در سره ځم. خو ده وخندل، ویلې چې یوازې یو څراغ راوړه. کله چې د څراغ ژېړه رڼا زما انګریز پر خولې لګېدلې وي، هېڅوک دومره زړه نه کوي چې رانږدې شي. ظلم و پولیسو به په وړه خبره عامو خلکو ته څپېړې نیولې وې. نه به یې سر ته کتل، نه پښو ته. عادي پولیس ته به لویو لویو خانانو میلمستیاوې کولې، ډالۍ به یې ورکولې، له دوی سره شناخت ښه و، ویاړ یې باله. د دوی په مټ به یې له خپلو کمزورو او زورورو تربورو غچ اخیستی شوی. دلته عادي تاڼهدار سم فرعون و. یوه ورځ د عجب خان په نوم یوه خان له یوه تاڼهدار سره مازې خوله ووهله. تاڼهدار ته غوسه ورغله، خان یې اعدام ک. عسکر ته چا پورته کتلی نه شوی. دا د عبدالغفار خان پاچا خان خبرې وې. دی د انګریز د راج په وخت کې پیدا شو. خاپوړې وکړې، په پښو ودرېد، د باندې ووت، سترګې وغړولې، بې عدالتي یې ولیده. خو د انګریز دا ظلم ډېر پخوا پیل شوی و. انګریز په 1400 کال کې د لومړۍ ملکې الیزابت په وخت کې د یو تجارتي شرکت په بڼه هندوستان ته راغلل. دوی د پنبې، ورېښمو، طبي بوټو، مالګې، چایو او تریاکو کاروبار درلود. هندیان عاجز او نالوستي خلک وو، ژر غلطېدل. انګریز به په کمه بیه محصولات ترې واخیستل، کښتۍ به یې بار کړې او په نورو هېوادونو کې به یې په لوړه بیه پلورل. دې شرکت د وخت په تېرېدو سره د هندوستان تقریبا ټول تجارت تر خپل واک لاندې راوست او بېوزله خلک یې له اقتصادي اړخه یرغمل کړل. دوی کلونه په ظاهره یوازې تجارت کوي، خو په پټه د خپلو پوځونو د وروستلو نقشې او پلانونه جوړول. دوی د هندوستان بانفوذه او غښتلي کسان تر خپل واک لاندې راوستل او ورو ورو یې انګریز پوځ ته د ورتګ زمینه برابره کړه. زمینه برابره شوه. انګریزان ورغلل او د هندوستان ټول امور یې تر خپل واک لاندې راوستل. دوی ځایي خلک یعنی هندوان، مسلمانان او سیکان په پوځ کې داخل کړل. خو د سر کسان یې ټول انګریزان ول. د دوی د پوځ د سرتیرو شمیر کابو 3 لکو مجهزو کسانو ته ورسید. کله چې پیاوړي شول، برعلا یې هندوستان خپل ملکیت وګاڼه. دوی 3 ځله افغانستان ته هم لاړل، خو لنډ وخت وروسته به یې ماته وخوړه او بیرته به ووتل. خو په هندوستان کې خلک په یوه خوله نه ول. په ځینو سیمو کې هندوان، سیکان او مسلمانان راپورته شول، خو دا مبارزه منظمه نه وه. ډېر ژر به یا په جګړو ووژل شول او یا به یې سرونه د فیلانو تر پښو لاندې ورته کړل. خلک وویرېدل او د پاڅون جذبې کلونه غلې شوې. د ډیورند تر کرښې هاخوا زیاتره پښتانه هم تر ډېره غلي ول. ډېرو یې د انګریز حکومت منلی و او مازې ګزاره یې کوله. خو عبدالغفار خان ته د نیم ژوند ژوند خوند ورنک. دی د خپل ولس د راویښېدو په فکر کې شو، خو دې کار لویه حوصله غوښته. عبدالغفار خان پوهېده چې هیڅوک په یوازې ځان څه نشي کولی. دا بې اتفاقه ولس به ول یو لاس کوي، یووالی به راولي. که یو شو، بریالی دی. عبدالغفار خان د ولس یووالی غوښت. ویلې چې انفرادي حرکتونه مه کوئ، ځان ژوبلوئ. انفرادي حرکت ژر ختمیږي، د دښمن وس په اسانه در باندې بر دی، نتیجه نه لري. یو موټی شئ، اجتماعي حرکت وکړئ. اجتماعي حرکتونو ته هر ظلم تسلیم دی، زور یې نه پرې رسیږي، څه نشي پرې کولی، له وسه یې وتلې ده. عبدالغفار خان په 20مه پیړۍ کې د پښتنو د ملي ازادۍ د تر ټولو لوی غورځنګ یعنی خدایي خدمتګارانو بنسټ کېښود. خو عبدالغفار خان و څوک؟
که د پیښور له ښاره کابو 20 میله شمال ختیځ لور ته مزل وکړي په 400 کې به د اوتمانزو کلي ته ورسیږي. دا شین کلی د سیند پر غاړه لمر خاته خواته پروت دی. عبدالغفار خان په 1890 کال کې په همدې کلي کې وزیږید. پلار یې بهرام خان نومید. لوی خان و، له حساب وتلې ځمکې درلودې، خو له دومره ډېرې شتمنۍ سره خاکسار، صابر او نیک انسان و. میلمه یې درلود، په ګڼو خدمتګارانو کې یې میلمه ته په خپله ډوډۍ وروړه. دا کار یې د میلمه عزت باله. د پر خپل نوي زیږېدلي ماشوم عبدالغفار نوم کېښود. د کوچني عبدالغفار خان یا پاچا خان مور هم زړه سواندې او مینه ناکه ښځه وه. دوی ډېر څاروي لرل. غریب کلیوال به ډله ډله ور روان وو. د دوی له کوره به یې شیدې او مستې وړلې. کله کله به یې غریبو کلیوالو ته جلا کټوې باندې وي. کورونو ته به یې پاخه خواړه ورلېږل. هغه وخت په ټول پښتون میشته سیمو کې مکتب نه و. د زیاترو قومي مشرانو او ځینو ملایانو له مکتب سره نه وه جوړه. حساسیت یې ورسره درلود. ماشومان به یوازې د دیني زده کړو لپاره جوماتونو ته تلل. خو نورې سیمې داسې نه وي. حکومت هر ځای ګڼ مکتبونه جوړ کړي ول، ان پانتونونه ول، خو په پښتون میشتو سیمو کې به یوازې د کلي ملا صاحب په نیمچه خط پوهېده. وروسته یوازې یو صنف جوړ شو. یو استاد یې درلود، استاد اسماعیل نومېده. پښتون ماشوم ته به یې په اردو ژبه درس وایه. حکومت ځینې قومي مشرانو او ملایانو همدا غوښتل. دا قوم همداسې پټې سترګې ښه و. که یې درس ویلی وای نو پوهېدل. پوه، لوستی او هوښیار ولس د ازادي په معنا پوهېده. خپل حقوق یې غوښتل او دا د حکومت په ګټه نه و. حکومت به ملایانو ته ویل چې د مکتبونو مخه ونیسئ. که خلک هوښیار شول نو ستاسو بازار سوړ بوله. حکومت پوهېده چې ولس په ملا پسې روان دی. هره خبره یې مني. که ملا یو وار ورته ویل چې مکتب کوپر دی، بس کوپر دی. خدای که دی بیرته مسلمان کړي. کوپر نو هیڅ چا نه غوښت. ځینو ملایانو به د مکتب پر ضد تبلیغ کاوه. دوی هغه وخت مکتب ته مدرسه ویله. اوس هم په ځینو قبایلي سیمو کې مدرسه ورته وایي. خلکو ته ویل چې که چا خپل ماشوم مکتب ته ولېږه نو راتلونکی وپوښته نسل به یې د دوزخ په سرو لمبو کې د تازه حلال شوي چرګ غوندې ترپکې وي. دوی په مکتب پسې سندرې جوړې کړې وي. سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، جنت کې ځای نه وي، په دوزخ کې بګسي وي. خو بهرام خان دوزخ ته ونه کتل. کوچنی عبدالغفار یې هماغه یو صنف ته ورولېږه. دې کار څو نور کلیوال هم زړور کړل. فکر یې وکړ چې که مکتب بد وایي نو خان صاحب خپل اولادونه نه ورلېږل. دا ماشوم په مور او پلار ډېر ګران و. تر ټولو کشر اولاد یې و. ډېر یې نازوه. مور به یې د زوی د ناروغۍ پر وخت تر ناوخته ورسره ویښه وه. غټ هلک به یې په زنګو کې څملولی و، زنګاوه به یې. ستړې به شوه، خپله خدمتګاره به یې راوغوښته. هغه وخت به کندوان له غنمو ډک ول. مور به د کوچني عبدالغفار لمن له غنمو ور ډکه کړه. ماشوم به په کلي کې د هندو دکان ته ورغی. غنم به یې ورکړل، چهارمغز به یې واخیستل. وروسته به یې پخپله له اجازې پرته په غلا دکان ته غنم وړل. مور به یې لیده خو څه به یې نه ورته ویل. عبدالغفار خان پخپله وایي زوی مې ولی یعنی ولی خان راته ویل چې په لندن کې هم یوه ورځ له ونې غټه تکه سره مڼه راولوېده. یوه کوچني انګریز ته مې ونیوله، د مننه رانه وکړه. ویل چې دا مڼه نشم خوړلی. مور مې راته وایي هغه څه چې زمونږ نه دي حق نه لري چې استفاده ترې وکړي. خو ما ول خپل کندو غلا کوله. مور مې لیدم خو د ګرانښت په خاطر یې غږ نه راته کوه. ښه نه وه. دې باید منع کړی وای. که ماشوم په ماشومتوب کې غلا وکړي نو دا خو یې د عمر ته پای ورسره پاتې کېږي. خو زه ښه ومه ژر مکتب ته لاړم. د غلا عواقب را وښودل. په دې کور کې به لکه د نورو ډېرو پښتنو غوندې اول نارینه و ډوډۍ خوړله. وروسته به هماغه کاسې ښځو ته ورتلې. دا کار د کوچني عبدالغفار نه و خوښ. ویل چې ښځه هم انسان ده، دوی هم باید تازه ډوډۍ وخوري. هغه وخت دا رنګه فکر په لویانو کې هم نه. همدا منل شوې وه چې ښځو ته به د نارینهو له تورو نوکانو پاتې شوې ډوډۍ ورسي او دوی به یې خوري. ځکه عادي خبره وه. عادي خبره که بده هم وي خو منل شوې وي، چاته بده نه ښکاري. خو دې کوچني بیل فکر درلود. نور په یوه لار روان ول. د هماغه وخت له نورو خپله لاره بېله کړې وه. نوې لاره ژوند او انساني حقوقو ته رسېده.
هغه وخت په ولس کې دښمنۍ ډېرې وې. چا چې به نوی کور جوړاو که به بدیدار هم نه و، اول به په برجونو یا دیوالونو کې د مورچو د جوړېدو مناسب ځایونو پسې غوښتل. شاوخوا به یې کتل چې کوم ځای د ټوپک د میل د ایستلو لپاره ښه دی. دا مورچې اوس نه وې په کار. دوی د راتلونکي غم خوړ. د ښې راتلونکي نه دښمنۍ ته به یې مخکې در مخکې ترتیبات نیول. درس نه و، زړونه له بدبینۍ او حسادته ډک ول. ډیرو کورنیو د بیګا ډوډۍ نه درلوده. هیڅ شا د حکومت د ظلم په وړاندې سر نشو پورته کولی. یو عسکر به له لرګي سره راغی، ډله خانان او ملکان به یې تاڼې ته بوتل. هلته به یې په وړه خبره بې عزته کړل. بیرته به زړېدلي سرونه خپلو کورونو ته لاړل. خپله غصه به یې په خپل بېوسه بزګر او یا کوم بل خوار کلیوال سړه کړه. کوچني عبدالغفار خان به هر څه لیدل. د ولس بدمرغۍ به یې کوچنی زړه خوړ. وروسته یې مشر رور خان صاحب په پېښور کې ابتدایه ښوونځی پیل کړ. دی هم ورغوښت. په پېښور کې هندوانو او پنجابیانو استادانو درس ورته وایه. درس یې نه زده کېده. پردۍ ژبه وه، خو له لوبو سره یې جوړه وه. کرکټ ژبه نه غوښته. ښه یې زده کړه. بیا له غریبو هلکانو سره ملګرتیا شوه. له هغوی سره یې کرکټ کاوه، خو نورو منع کاوه. ولې چې دا د ټولنې د ټیټو خلکو اولادونه دي. ته د لوی خان صاحب زوی ښه نه در سره ښکاري. دوی بنګیان او شړیان دي، د ټولنې تر ټولو ټیټ خلک ګڼل کېږي. له هغوی سره خبرې هم د ځان بېعزتي ورته ښکاره کېده. خو کوچني عبدالغفار خان هماغه وخت لا د طبقاتي ویش مخالف و. د ټول د خدای مخلوق بلل فرق نه کاوه. د دې خبرو په کیسه کې نه و. خاني یې پرېښوده، خو خپل نوي ملګري یې د پخوا غوندې ملګري پاتې شول. دی په درسونو کې تکړه نه و. پردۍ ژبه یې نه وه زده. درس به یې څنګه په ککرۍ کې سره اړوه. ایله به یې په امتحانونو کې د کامیابۍ نمرې واخیستې او نمرې هم ډېرې کمزورې وې. په شپږم صنف کې له خپل ورور سره مکتب ته لاړ. دلته یې ځینې استادان انګریزان وو. د هندوانو او پنجابیانو لوڼو به هم درس وایه. خو په ټول مکتب کې پښتنه نجلۍ نه وه. پښتني نجونې یوازې ولور ته پیدا وې او بس. چې څنګه به یې خپل ښه یا وکیل لاس وپېژانده، ور به یې کړل. زیاترو پښتنو حتی دې ته هم نه کتل چې خپله لور چاته ورکړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکي، د درس په وخت کې یوه ورځ له ښاره کلي ته لاړم. په ټانګه کې سپور وم. یو دم مې یوې ځوان نجلۍ ته ورپام شو. دا د سیند پر سر پر پله ولاړه وه. ناڅاپه یې ځان اوبو ته ور واچو. خلک خبر شول، چیغې شوې. وړې کښتۍ راتاو شوې. لامبوزن اوبو ته ځانونه ور واچول. نجلۍ له څپو راوویسته. مړه نه وه. کله چې په هوش راغله، ژړل یې، ویل یې چې کاشکې مړه وای. خبره معلومه شوه. دا وړه نجلۍ یې 70 کلن بوډا ته ورکړې وه. دی له خدای خپل مرګ غوښت. دې پیښې ډېر وځورولم. دا خلک حتی دومره هم نه پوهېدل چې له شرعي اړخه د جوړې انتخاب د هر چا خپل حق دی. د زور نکاح نه کېږي. که پوهېدل هم ځانونه یې نه خبرول. د ولور پیسو یې سترګې پټې کړې وې. څه وخت وروسته یې مشر رور د درس لپاره ممبۍ ته لاړ. عبدالغفار خان یوازې پاتې شو. په 10م صنف کې یو دم له پوځ سره مینه پیدا شوه. ورغی. د ښکلې ځواني او لوړه ونه درلوده. هیڅ ویل نه لرل. پوځ ته جوړ سړی و. نیوی هم. خو هلته چې کله انګریز ته د ځینو عسکرو تر حده ډېره ټیټېدا ولیده، غرور یې ونه منله. له پوځ منصرفه شو. وروسته کیمبل پورته لاړ. هلته یې په یوه کالج کې داخله واخیسته، خو درس یې پوره نه کړ. په همغه 10م صنف کې یې درسونه پرېښودل. ځوان عبدالغفار خان په خپل ولس کې خاص و. نورو په انفرادي توګه د خپلو ځانونو هوسایي غوښته. خو له ده سره په تنکۍ ځوانۍ کې تر ځان ډېر د نورو غم و. هر یوه هڅه کوله چې ځان پورته کړي. خو ده ویل چې په یوازې ځان نشي پورته کولی. که ټولنه پورته شي نو ته هم پورته کېدای شي. ځکه نو له همغه نوې ځوانۍ لا د ټولنې د هوسایي او راپورته کېدو په فکر کې و. خو د ولس دا راپورته کېدا له درس او تعلیم پرته ناممکنه وه. د ده له پوه او ترقي غوښتونکو ملایانو سره جوړه وه. ډېر وخت به ورته خبرې به یې کولې، سبق به یې ترې ووایه، د دین په اړه به غږېدل. هغه ملایان یې ښه ایسېدل چې د ولس ویښېدل یې غوښتل. عبدالغفار خان د مولوي عبدالعزیز په نوم یو عالم ملګری درلود. له هغه سره وغږېد. دواړو په ګډه په لومړي ځل په خپل کلي اوتمانزو کې یو ابتدایه مکتب جوړ کړ. ځینو ملایانو ته د مکتب جوړېدو خوند ورنک. په غوسه شول. خو مولوي عبدالعزیز خبرې ورسره وکړې. منطقي دلایل یې ورته وړاندې کړل. غلي یې کړل.
دوی دواړه به په کلو ګرځېدل، له خلکو سره به یې خبرې کولې، د دیني مدرسو او مکتبونو د جوړېدو په اهمیت به یې پوهول. د دوی خبرو پر ځینو کسانو اغیز وکړ. له تعلیم سره یې شوق پیدا شو، خو ځینې ملایان د مکتب خلاف وو، نه یې خوښېده. یوه ورځ د عبدالغفار خان دوی کلي ته نږدې د مفتي آباد اوسېدونکي راغلل. له تنکي غفار خانه یې په خپله سیمه کې د مکتب د جوړېدو غوښتنه وکړه. د په خوشحالي ومنله. هلته ورغی، له خلکو سره یې د مکتب په اړه خبرې کولې چې دا وخت یو ملا له ټوپک سره راغی. ویل یې چې زه د عبدالغفار خان انګریزي مدرسه نه منم. ما یې کتابونه لوستي دي. یو ځای لیکلي چې یو سپي وغپل، بل ځای راغلي چې یو غټ انځر. څه معنا؟ دا نو علم شو. له غفار خان سره به همدا نن او همدا سات فیصله کوم. زړه خبرې غواړي که ټوپک؟ عبدالغفار خان ورته ویل چې زه د ټوپک سړی نه یم، نه مې دی خوښ، خو زما د تره د زوی له ټوپک سره جوړه ده، ور وبدلېږم. وروسته ورسره وغږېد، د علم فرضیت یې ور یاد کړل. ویې ویل چې سمه ده، موږ به د انګریز مکتب نه جوړو، راځئ تاسې یې جوړ کړئ. ملا ته ویل چې ژوند یوازې دم او چوف نه دی، هر کار په تعویضونو نه رغېږي. که داسې وای نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره سختۍ نه ګاللې، لوږې تندې به یې نه تېرولې، د خلکو د پوهولو لپاره به یې پلي مزلونه نه کول، په ګېډې پورې به یې د ډېرې لوږې له لاسه تیږه نه تړلې. عبدالغفار خان لا په زلمیتوب کې نورو ته د قناعت ورکولو قوي ژبه درلوده. هره خبره یې له منطق او استدلال ډکه وه. په خبرو کې د خلکو د پوهولو لپاره ساده مثالونه راوړل. ورو غږېده او په دې پوهېده چې د ده ولس له پیړیو راهیسې په تیاره کې ژوند کړی. فکرونه یې په اسانه نه بدلیږي، حوصله او زحمت غواړي. ده به ویل چې دا خلک نه د دین شول نه د دنیا، په اسانه غلطیږي. هر څوک استفاده ترې کوي، په خپل منځ کې جنګوي او د دوی له ناپوهۍ ګټه اخلي. نه، پښتون زړور دی، خو لږ کار غواړي. له دیني زده کړو سره مکتب هم ضرور دی. مولایانو به د مکتب مخالفت کوو، خو موږ ته به یې په مکتب کې دیني زده کړې راکولې. پوه عالمان مو درلودل، د جومات تر ملای ښه پوهولو. د کلي د جومات ملا هیڅ وخت کوم ماشوم ته د لمانځه معنا نه وه ورښودلې، خو موږ په مکتب کې د لمانځه معنا زده کړه. تفسیر یې راوښود، ډېر حدیثونه مو له معنا سره زده وو، خو نه، د کلي ملا به خامخا د مکتب مخالفت کوه. که ولس هوښیار شوی وای نو د دوی دوکان سړی ده، څوک نه ورتلل، سودا یې نه کېده، خو د ولس په هوښیارېدو کې دوی ګټه کوله. زه یو وخت د چکر لپاره د مري غرونو ته لاړم. ځینې ملایان هم را سره وو. ښکلې سیمه وه، شنه غرونه او روانې رڼې اوبه یې درلودې. یوه ورځ له ملایانو سره د باندې ووتم. یو ښکلی پوخ کور مو ولید، ډېر ښکلی و. ملایانو ته مو وویل چې دا څنګه کور دی؟ دوی یو ساعت د کور د ښایست ستاینه کوله. ورته مې وویل چې د کور ترمنځ په شنه چمن او ګلانو کې هغه ماشومان څنګه درته ښکاري؟ ټول په یوه خوله ول. ماشومانو لوبې کولې، خندل یې. ملایان د دوی د حسرت په اړه راته غږېدل. وروسته مې د کور تر مخ ولاړ موټر ور یاد کړ. خوښ یې شو. ویل چې د خدای بختور به همداسې ښکلی موټر لري. بیا مې ورته ویل چې هماغه پر څوکۍ ناست سړی څنګه درته ښکاري؟ دوی یې د ښکلو او قیمتي جامو ستاینه وکړه. ورته مې ویل چې دا د پیرنګیانو ملا دی. د دې ملا قوم په ګېډه موړ دی، دی هم ورسره موړ دی. قوم یې کورونه لري، دی هم لري. قوم یې په موټر کې ګرځي، دی هم بې موټره نه دی. قوم یې عزتمن ژوند لري، دی هم لري. نو تاسې ولې د خپل ولس پوهې او ترقي ته خوابدي یاست او نه یې پرېږدئ؟ که ولس ترقي وکړه، په ګېډه به ماړه شي، او چې ګېډه یې مړه شي نو تاسو هم ورسره مړېږئ. خو دوی نه منله. د مکتب نوم اور باندې بلا و. فکر یې کاوه چې که خلک پوه شول، درس یې ووایه، نو نه به څوک زکات ورته نیسي او نه به یې له مدرسې سره مرسته کوي. یوازې پښتانه نه ول، په ځینو هندوانو او سیکانو کې هم همدا خبره وه. ښه مې په یاد دی، یوه ورځ له ګاندي سره سیواګرام ته لاړم. ګاندي ګڼو خلکو ته خبرې کولې، ویلې چې زموږ د دربدرې او خوارې ورځې یو لوی علت دا دی چې کار نه کوو، د نورو جیبونو ته مو سترګې نیولې دي، لټ یو، مذهبي مشران مو تر ټولو ډېر لټ دي، هیڅ کار نه کوي، تل یې نورو ته هیله وي. په گیتا یعنی د هندوانو په دینی کتاب کې راغلی چې که څوک کار نه کوي خو خوراک کوي، هغه غل دی. عبدالغفار خان له ځینو ملایانو پسې ته راغی. د مکتبونو جوړېدو ته یې نه پرېښود. دی مجبور شو چې د ترنګزو له حاجي صاحب مرسته وغواړي.
هغه یې د مکتبونو سرپرست وټاکه. د ترنګزو حاجي صاحب عالم انسان و. ملایانو سترګه ترې کوله، مخالفتونه یو څه کم شول. د غفار خان له حاجي صاحب سره له اوله جوړه وه. دای عالم انسان و، د ولس خیر یې غوښت. عبدالغفار خان به ډیر ورته هلته یې له ګڼو نورو دیني عالمانو سره وپېژندل. د دیني عالمانو په مرسته په ډیلي کې د دیوبند په دارالعلوم کې ملګري پیدا کړل. د دې دارالعلوم مدیر مولانا محمود حسن عالم او فاضل انسان و. له علم سره یې عمل هم درلود. د غوښتل چې هندوستان د حکومت له ظلم خلاص کړي.